السلام علیکم. زما نوم عزیز رحمان حازم دی، د عربي ژبې ښوونکی یم. زموږ د یوټیوب چینل ته په خیر راسئ. د پروګرامونو په لړۍ کې زموږ د دغه ویډیوګانو لړۍ د عربي ژبې د زده کړې په برخه کې ده. هغه کسان چې زموږ په تعلیمي نصاب کې د عربي ژبې د زده کړې سره ستونزه ولري، د ښوونځي له 9م صنف څخه تر 12م ټولګي پورې د عربي ژبې د زده کړې لپاره مو دا لړۍ راپیل کړې ده. نه یوازې د نصاب د کتابونو د زده کړې لپاره، بلکې د هغه کسانو لپاره چې غواړي په عربي ژبه باندې وپوهیږي، لیکنه ورباندې وکړي او ورباندې وغږیږي، د هغوی لپاره هم زموږ دا پروګرام ډېر په زړه پورې دی. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او را سره تعقیب یې کړئ. هغه کسانو لپاره چې د ښوونځي په کتابونو کې د عربي ژبې په برخه کې ستونزه ولري، له 9م ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې به دا لړۍ جاري وساتو. د دې ترڅنګ به نور هغه مواد چې د عربي ژبې په ګرامر کې او یا د هغه په غږیزو کلیپونو کې او یا په ویډیوګانو کې را سره مرسته کولی شي، هم د دې چینل له لارې ستاسو سره شریک شي. نو لومړی د دې لړۍ په لومړي سر کې د عربي ژبې پر الفبا باندې غږیږو. د عربي ژبې الفبا که څه هم د پښتو سره نږدې ده، خو بیا هم په اوازونو کې څه توپیرونه شته. اوس به لومړی په عربي ژبې د الف څخه تر یا پورې د هغوی پر اوازونو باندې وغږیږو او پر الفبا باندې به په راتلونکي ویډیو کې بحث وکړو. د لومړی برخه د عربي ژبې د الفبا برخه ده چې له لومړي سره څخه یې راپیلوو. اول کې لومړی توری الف، الف، با، با، تا، تا، ثا، ثا. که څه هم په پښتو کې د عربي ژبې ټول حروف شته، خو بیا هم په ځینو برخو کې د تلفظ په برخه کې فرقونه لرو. مثلا دلته موږ وایو ثا. ثا هغه وخت ادا کېږي چې کله د ژبې سر د لوړو غاښو د سرو سره وموښلو. ثا، ثا. جیم، جیم. ح، ح. دغه لفظ موږ په ډېر په ستوني کې ځکه نه ادا کوو چې هغه اواز خپل حیثیت له لاسه ورکوي. یعنی موږ باید نه ډېر ژور او نه ډېر ساده ادا کوو. د ستوني په منځ کې ادا کېږي. ح، ح. خا، خا. دال، دال. ذال، ذال. ذال هم هغه وخت ادا کېږي چې کله د ژبې سر د لوړو غاښو د سرو سره د ثنایا اولیا د غاښو د سرو سره وموښلول شي، دا کېږي. ذال، ذال. را، را. زای، زای. په پښتو کې که څه موږ د دې لفظ نوم زا وایو د را په شکل، خو په عربي کې دا په زای ویل کېږي. زای، زای. سین، سین. شین، شین. صاد، صاد. ضاد، ضاد. دغه لفظ که څه هم لږ تکلیفي دی، خو هغه تکلیفي نه دی. ضاد، ضاد. دا لفظ هغه وخت ادا کېږي چې کله موږ د خپلې ژبې وروستی راسته اړخ د لوړو غاښو د بیخو سره وموښلوو. ضاد. او یا د ژبې چپه اړخ د اخرنیو غاښو د لوړو برخې د بیخ سره وموښلوو. ضاد. که داسې هم کولی شو چې کله موږ د ژبې دواړې برخې د لوړو غاښو د بیخو سره وموښلوو. ضاد، ضاد. طوا، طوا، طوا. ضا، ضا. عين، عين.
غين غين فا فا قاف قاف کاف کاف د دې دوه ترمنځ یو توپیر دا دی چې قاف په ستوني کې ادا کیږي او غټ ویل کیږي او کاف نرم او ساده ویل کیږي قاف کاف لام لام میم 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 په دوه شکلونو باندې موږ لیکلی شو یو دا شکل او یو هم دا شکل دی د دې دواړو ترمنځ توپیر نشته فرق نه لري نون نون واو واو ها ها دا ډیره ساده ویل کیږي د هغه ها په څیر باندې نه چې پستونه کې ویل کیږي دا پستونه کې ویل کیږي او دا ډیره ساده ها په زیګر کې ها حمزه حمزه په ورستي درسونو کې به د حمزه او د الف ترمنځ فرق وشي چې د دې ترمنځ فرق پس شي کې دی حمزه یا 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 کچیر لاندې دوه ټکي ولري د عربي ژبه کې په ی باندې تلفظیږي او کچیر ټکي ونه لري دا به په الف باندې تلفظیږي یو ښه مثال د دې دا دی چې موږ تاسو ولیکو موسی مثلا موسی موسی کې لاندې ټکي نشته دا موږ په الف باندې وایو موسی یو بل مثال د علی دی مثلا کچیر موږ د علی ته ټکی ورکو دا په ی سره تلفظیږي وایي چې علی په ی باندې خو کچیر همدغه علی ته ټکی ورنکو د ی ټکی ته کچیر د همدې اعلی ی ته ټکی ورنکو بیا په الف باندې تلفظیږي اعلی کله چې ټکی ولري په ی باندې تلفظ او علی او که ټکی ونه لري هغه په الف باندې تلفظ لکه اعلی او بل د حمزه او د الف ترمنځ فرق په حرکتو کې دی چې کله پر کم یو باندې حرکتونه راځي د حرکتو په برخه کې په راتلونکي ویډیو کې وژغېږو چې حرکتونه څه شي دي په عربي کې حرکتونه پر کوم حروف باندې راتللی سي او د دې اصلي وظیفه او کار څه دی چې زموږ په پښتو کې هم زوار زیر پیش په دې برخه کې په راتلونکي ویډیو کې ژغېږو